د کار نشت او کمښت، روانې وچکلۍ او د خوراکي توکو لوړو بیو افغان غربت ځپلې کورنۍ د خوړو په پیدا کولو کې له خورا سختو ننګونو سره مخ کړي دي. که څه هم روان اقتصادي بحران په ملي کچه دی او د ټولو غربت ځپلو افغانانو اقتصادي ستونزو ته رسېدنه ساده کار نه برېښي، خو نقیب الله اکمل غوندې یو شمېر ملي سوداګر د خپل ملي احساس له مخې د اړمنو خلکو لاسنیوي ته مټې رانغښتي دي. نقیب الله اکمل لومړنی هلمندی ملي سوداګر دی چې هلمند کې د یو خیریه بنسټ لپاره د عدلیې وزارت څخه رسمي جواز ترلاسه کوي. نوموړی وایي موخه یې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د بېوزلو، یتیمانو، کونډیانو او بې سرپرستو کورنیو لاسنیوی دی. ښاغلي اکمل زیاته کړه چې په راتلونکو څو اونیو کې به د مرستو د ویش په موخه د هلمند په ګډون په 10 نورو ولایتونو کې هم خپل دفترونه پرانیزي. زموږ مرستې یوازې هلمند ته نه دي، موږ مرستې به انشاءالله په راتلونکي هفتو کې موږ په 10 ولایتو کې خپل رسمیت دفترونه خلاصوو. موږ کوشش کوو چې په ټول هېواد کې موږ خپل نمایندګي ولرو او خلک خصوصا په هلمند کې هغه خلک چې واقعا مستحق دي هغه زموږ دفتر مشخص دی، مراجعه کولی سي. موږ په 2 میاشتې کوو یا په 3 میاشتې کې یا په 1 میاشت کې طرزالعمل پلان جوړوو. د هغه دوره موږ اشاره خلکو سره مرسته. د دې خیریه بنسټ د پرانیستو مراسمو کې د هلمند یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو او دیني عالمانو هم برخه اخیستې وه. دیني عالم مفتي شریف الله د خیریه بنسټ یو نیک اقدام یاد کړ او د دې ترڅنګ یې د هلمندي تجارانو، دولت او مؤسساتو څخه غوښتنه وکړه چې په اوسني شرایطو کې د بېوزلو او غریبو کورنیو سره تر خپله وسه مرسته وکړي. مخورو د قوم، سپین تجارانو دا غونډه تعقیب کړل، وخت یې پکې ضایع کړي. الله دې قبول کړي او الله دې موږ ته تنعیم البدل راکړي او دا د خیر په اساس کې د خدای موږ ورسره شریک کړي. ځکه رحمت خدا به بهانه میجوید، به بهانه میجوید. د خدای رحمت په بهانه میلاویږي، په سرو زرو سپینو زرو نه میلاویږي. الله جل جلاله دې اجر عظیم ورته ورکړي. شکریه یې ادا کوو. دا یو د خیر کار دی، هر مسلمان ودې ته باید تشویق شي چې دغه د خیر بنیاد کېږدي او دغه کار عملي کوي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د همدې خیریه بنسټ له لورې د 150 بېوزلو کورنیو سره د 8 کلمه خوراکي توکو مرسته هم ترسره سوه.